د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلینو وویل چې د بلخ ولایت د ځوانانو په ځانګړې توګه د جودو ورزشکارانو د ودې او پرمختګ په موخه په مزار شریف کې د 130 ورزشکارانو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ پیل کړي دي. هدف دغه لوبو موږ د منتخب ټیم لپاره د بلخ جودوکارانو منتخب ټیم لپاره غواړو چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي. نو د منتخب ټیم لپاره دغه لوبغاړو څخه د لوبغاړو ترمنځ لوبې ترسره شوې چې دوی کې د بلخ ولایت منتخب ټیم ته وټاکل شي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د جودو فدراسیون مرستیال د دغه سیالیو د ترسره کولو په ارزښت رڼا واچوله او ویل چې د جودو په برخه کې د ځوانانو د ملاتړ او لاسنیوي په موخه دغه پروګرام د ولایت په کچه په لار اچولی دی ترڅو په دې برخه کې غوره سری په ګوته او په منتخب ټیم کې وټاکي. هدف از برگزاری مسابقات فقط چهره‌های برتر به خاطر تیم منتخب ولایت بلخ انتخاب کردن است. به ما دیگه اینجا که هم از ولسوالی ها اشتراک کرده، از ولسوالی های ولایت بلخ و همچنان از کلاب های فعالی که ما 6 کلاب در سطح ولایت بلخ جنت الله پهلوان با کمربند سفید که در ولایت بلخ داریم صفی الله پهلوان با کمربند له بلې خوا د جودو یو شمیر ورزشکارانو که څه هم د دغه پروګرام له ترسره کېدو څخه خوښي څرګنده کړه خو په دې برخه کې ځینو ستونزو ته په اشارې وویل چې د بلخ ولایت د ورزش مسئولین باید شته نیمګړتیاوې له منځه یوسي. از این نوع مسابقات بسیار خوش هستیم چون در یک فضای امنیت دیگه همچون مسابقات برگزار میشه و خودم امروز مسابقه دارم در اینجا در وزن اوپن مثبت 100 کیلو. دیگه بعد از این مسابقات بغلان است که منتخب تیم ملی است انشالله با راهیابی به خارج است انشالله. تجارای ملی ما بتونن جودو را اسپانسری بکنن تشویق کنن که رشد بتن که انشالله که جودو بتونه مدال‌های بیشتر و زیاتر از ما از کشورهای خارج دریافت کنیم. تمه ده چې راتلونکي میاشت کې به د دغې لوبې د ورزشکارانو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې تر ټولو سترې ورزشي سیالۍ په بلخ ولایت کې ترسره شي.